د وینې ټي وي چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د دې ساعت خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د ISI پخوانی مشر اسد درانی وایي زه ډاډه وم چې اشرف غني به یا تښتي او یا به په دار ځړول کیږي. هغه وایي د غني د حکومت څو کاله دوام هسې معجزه وه او په وینا یې له جمهوریت او اوسنی حاکم نظام ډیر غوره دی. اسد درانی وایي د طالبانو حکومت د اشرف غني تر حکومت اصل چنده غوره دی. بلخوا حمدالله محب ویلي موږ جګړه بایللې وه، د ښاغلي غني پاتې کېدل له سترې فاجعې رامنځته کولو پرته بل څه نه وو او په وینا یې د ډیرو سرونو به اوس خلاص شوي وو. حکمتیار وایي د افغانستان د نجات او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره طرحه جوړه کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي حزب اسلامي د افغانستان د نجات او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره طرحه جوړه کړې او د هیواد په مسایلو کې ټولو دخیلو خواو ته یې سپارلې ده. حکمتیار وایي چې دغه طرحه 7 مادې لري چې لومړی یې د ټولو مؤثرو خواو د باصلاحیته استازو ترمنځ غونډې او د سلا مشورو ترسره کول دي. نوموړي وویل هیواد کې د داسې یوې شورا جوړېدل اړین دي چې ملي اجماع تمثیل او اساسي قانون رامنځته کړي. حکمتیار ټینګار کړی چې هیڅ یو شخص، یوه ډله او یو حکومت نشي کولی په یوازې توګه اساسي قانون جوړ کړي. د وویل اوسنی سرپرست حکومت باید واک د اساسي قانون له مخې یو قانوني حکومت ته وسپاري. مجاهد وایي د هر هغه څه مخه نیسو چې د ملت د بې اتفاقۍ سبب کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مرکزی ویان د ذبیح الله مجاهد وایي چې حکومت به د هغو کسانو مخه ونیسي چې په ملت کې د نفاق اچولو هڅه کوي. هغه پر افغانستان د امریکا د برید د کلیزې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې امریکا او متحدینو یې په ناپوهۍ کې پر افغانستان برید وکړ خو افغانانو په یووالي او اتحاد سره ماتې ورکړه. مجاهد ټینګار وکړ چې حکومت د هر هغه څه مخنیوي ته ژمن دی چې د افغانانو ترمنځ د نفاق سبب کیږي. هغه یو ځل بیا پر امریکا غږ وکړ چې اسلامي امارت ورسره مثبت تعامل ته چمتو دی. خو د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم بیا وویل چې امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې پر نظامی ماتې سربیره فکری ضربه هم خوړلې ده چې په وینا د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنې لپاره وخت او د یادې ضربې هیرولو ته اړتیا لري. د پاکستانی پوځ مشر هیڅ چاته د بې ثباتۍ اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه وایي هیڅ هیواد، ډلې یا سازمان ته به اجازه ورنکړي چې پاکستان له سیاسي او اقتصادي پلوه بې ثباته کړي. ښاغلي باجوه یوې پوځي غونډې ته ویلي هیڅ راز جعلي خبرونو او تبلیغاتو ته پام مه کوئ. د پاکستان د پوځ مشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د دغه هیواد پخواني لومړي وزیر او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي غواړي د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل کړي. ښاغلي باجوه چې تازه د امریکا له 5 ورځني سفر ستون شوی ویل د هیواد امنیت د ځواکونو لاسونو کې دی. نوموړی وایي موږ باید تر خپله وسه هڅه وکړو چې اور له خپلې سیمې لرې وساتو او سولې ته باید فرصت ورکړو. د یوې تګلارې له مخې خپلې ستونزې په سوله ییز ډول سره حل ولږه بېوزلي او بېسوادي له منځه یوسو. د پاکستان دغه لوړپوړي پوځي چارواکي چې د لوی درستیزۍ دنده یې په نومبر کې پای ته رسیږي وایي له ګاونډیانو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. اڅکزی وایي طالبان د زورواکي ودروي او ولس سره د په خبرو ځان پوه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د جمعې په ورځ اکتوبر 2 د تلې په 15 پر طالبانو غږ وکړ چې نور باید زورواکي ودروي او د افغان ولس سره ځان په خبرو پوه کړي. هغه وویل طالبانو ته وایم هر څه چې کوي وی کړئ خو په افغانستان کې به پاچاهي څوک په زور نه اړوي. دې ته به د پای ټکی ایږدو. دا عمل افغانستان ته زیان رسوي. طالب به دا مهرباني کوي د افغانستان له ولسونو سره به ځان پوه کوي د جرګې په شکل او یا هم په بل کوم شکل. ښاغلي اڅکزي زیاته کړه که پاکستان، ایران او د سیمې نور هیوادونه ترقي او خوشحالي غواړي نو د افغانستان د خپلواکۍ منل مهمه خبره ده. د امریکا غږ ډیوه راډیو د ریپورټ له مخې ښاغلي اڅکزي په کوټه کې د خپل ګوند د وژل شوو غړو په یادې جوړې شوې غونډې ته وینا کې وویل پاکستان ته وایم که ته ځان ته وایې چې مسلمان یم، که غواړې چې پرمختګ وکړې او آزاد پاتې شي نو د دې لپاره ضروري ده چې ته به د افغانستان ازادي منې، د افغانستان استقلال به منې، بیرغ به یې منې. د محمود خان اڅکزي په خبره په سیمه کې روان حالت د بدو ورځو څرک ورکوي. که پاکستان، ایران او د سیمې نور ملکونه ترقي او خوشحالي غواړي د افغانستان استقلال به مني. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره کتلي دي. په دغه کتنه کې ځوانانو د ملي یووالي د لا ټینګښت او په هیواد کې د زده کړو په اړه خبرې کړي دي. دوی د اسلامي امارت په سرپرست حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ بند شوي ښوونځي ژر تر ژره پرانیزي.
روغتیا سازمان وایي 18 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان اوس هم په روغتیایي برخه کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او څه باندې 18 میلیونه کسان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي دي چې د تیر یو کال په اوږدو کې په افغانستان کې په سختۍ خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې په خوارځواکۍ اخته 34,000 ماشومانو درملنه یې کړې ده. په راپور کې راغلي چې دغه سازمان په ټول افغانستان کې د خوارځواکۍ درملنې په 122 مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هغوی د روغتیایي مرکزونو په زیاتوالي او لومړنۍ درملنې ته په لومړیتوب ورکولو سره په لرې پرتو سیمو کې د خپلو روغتیایي خدماتو له وړاندې کولو ملاتړ کوي. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 490,000 ټنه انتقالات شوي دي. تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 94,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان اقني او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 93,980 مټریکه ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 330 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي طالبان د بشري مرستو هڅو ته خنډ جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په اګست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 ځلې خنډونه جوړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په وروستیو کې ویلي یوازې په تیر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي دي چې 70% یې د طالب وسلوالو له لوري وه. اوچا ویلي دي چې په تیر اګست میاشت کې 2 مرسته رسونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 14 نور توقیف شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارټین ګریفیټس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي و پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه مو تر همدې ځایه وه چې ستاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شئ. د خدای په امان.